بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د میډیا ول ډیره شکریا او مننه. تاسو ته پته ده چې په 8 فروری باندې د پاکستان کې جنرال الیکشن په داسې وخت کې اعلان شوی دی چې د بدقسمتۍ نه تیر کوم زمونږ جرنیل سی چې جنرال باجوه صاحب او جنرال پیس صاحب هغه اوپنلی د بار دا اډمیټ کړي و چې موږ به په سیاست کې انټرفیرنس کا او دا انټرفیرنس په نتیجه کې یو کینګ پارټي پی ټی آی جوړ شو د عمران خان په شکل کې یو پرایم منسٹر راغلی و او بیا هغه په خپل دا زمونږ د جنرال باجوه صاحب چې دا موږ غلطي کړې وه او بیا هغه نیوټرل شو. بیا هغو ته د نیوټرل په نوم باندې څونه تنې میلاو شو، هغو ته نور څومره کنزل اسټابلیشمنټ ته د پوج په باره کې د خلکو څومره د پروپیګنډو کوششونه وکړو. که په دې حالاتو کې موږ وګورو نو زه جنرال اسیم منیر صاحب ته یو مشوره ورکوم چې را روان الیکشن چې دی دا صرف دا الیکشن نه دی چې دا به د دې ملک د پارلیمنت انتخاب کوي، بلکې دا را روان الیکشن چې دی دا به د دې ملک د مستقبل تعین کوي. نو مهرباني وکړئ چې اوس هم نه څه تللي دي او نه راغلي دي، د دې نه داسې الیکشن جوړول نه دي پکار چې بیا خلک څه وایي چې دا سلیکټډ پرایم منسټر دی، دا سلیکټډ پارلیمنت دی، دې کې د آر ټي ایس پیل شوی دی، په دې کې چې دی انجینیرینګ شوی دی، په دې کې اسټابلیشمنټ انوالو دی، ځکه چې د عمران خان پر راتګ کې چې په پاکستان کې د ټولو نه کومه غټه کینګ پارټي جوړه شوې وه، د هغې کینګ پارټۍ افټر شاکس اوس هم نه ختم شوي. پکار دا ده چې زمونږ ادارې جنرال اسیم منیر صاحب او بیا جنرال پایزیسا صاحب او بیا الیکشن کمیشنر صاحب چې دا ډېر ریپورټیبل او ایکسپیرینس خلک دي، دې له پکار ده چې په دې الیکشن کې چې دا کوم ماحول جوړېږي چې څوک وایي لیول پلینګ فیلډ نشته، څوک څه وایي د عدلیې کوم کردار چې دی بنیاد د روزانه په بنیاد باندې چې یو کیس فیصله شي د هغې چې په الیکشن کوم نتایج راځي، د روزانه په بنیاد باندې چې کوم د اسټابلیشمنټ طرف نه چې خلک کومې ګوتې اوچتوي یا کوم کینګ پارټیانې چې جوړېږي، په بلوچستان کې چې کوم کینګ پارټیانې جوړېږي، په پښتونخوا کې چې کوم کینګ پارټیانې جوړېږي، په سند کې چې کوم کینګ پارټیانې جوړېږي، نو دا کینګ پارټیانې چې دي دا د پاکستان سالمیت ته خطره ده، دا د پاکستان د عوامو په حقوقو باندې ډاکه ده. پرېږدوئ د پاکستان د عوامو وزډم یوه پیره جنرال اسیم منیر صاحب او پایزیسا صاحب او الیکشن کمیشنر صاحب یوه پیره خو چېرته کې کینګ پارټیانې خو تاسو ډېرې چیک کړې، ډېر کینګ پارټیانې تاسو جوړې کړې، ډېر وزیر اعظمان تاسو جوړ کړل، ډېر پارلیمنټونه تاسو جوړ کړل. یوه پیره زما ډېره واضحه ساده مطالبه دا ده چې که پاکستان جوړول غواړئ نو د پاکستان عوام پرېږدوئ چې دوی په خپله خوښه باندې یو پارلیمان جوړ کړي، یو حکومت جوړ کړي، دا تجربه هم آزما وکړئ. که پیل شوه نو د لرکولو طریقې خو هر چا له ډېرې ورځي، خو زما خیال دا دی چې د پاکستان د عوامو په وزډم باندې په پښتونخوا کې صحیح حقیقي قیادت مخې ته راغی، په بلوچستان کې راغی، په سند کې راغی، په پنجاب کې راغی او د پاکستان په لیول باندې اوبراو شو او دا کومې کینګ پارټیانې چې دي دا کلچر ډسکرج شو، نو انشاءالله تعالی چې پاکستان به په مستقبل کې یو ډېر لوی معاشي او په هر حوالې سره یو جمهوري طاقت جوړ شي. دلته کې دا کم پلانونه چې موږ کوو دلته کې به ډالر هم کنټرول شي، دلته به سمګلینګ هم ختم شي، دلته کې به کرپشن هم ختم شي، دلته به اقربا پروري هم ختم شي. خو دا به هله ختمیږي چې کله د اقربا پروري په بنیاد پارلیمنټ نه جوړېږي، چې کله کینګ سی ایم نه جوړېږي، چې کله کینګ میکرز پی ایم نه جوړېږي، چې کله دا کوم کینګ پارلیمنټ نه جوړېږي، نو یو پیره بیا دا ډېره واضحه او ساده خبره ده. ټول ولس ته هم د پاکستان 14 کروڑ خلک دی، په دې کې د 10 کروڑ نه زیات ووټران دي، د دې ووټرانو وزډم چې دی دا آزاد او خود مختیاره پرېږدئ، یو داسې ماحول جوړ کړئ چې دوی د خپل مستقبل لپاره آینده په 8 فروری داسې فیصله وکړي چې هغه په هغې کې د ټول عزتي زما امید دی چې جنرال اسیم منیر صاحب، پایزیسا صاحب، چیف جسټس صاحب او الیکشن کمیشنر صاحب دا درې واړه داسې ریپورټیبل خلک، پروفیشنل خلک راغلی دی چې دوی به خپله انا، خپل دوستی، خپل هر څه شاته وغورځوي او یو پری اینډ پیر الیکشن چې دی هغه به په دې میاشت نیمه کې دا ثابته کړي چې پری اینډ پیر الیکشن به وشي او انشاءالله چې کله پری اینډ پیر الیکشن وشو نو د پاکستان ټوټل مسلې به حل شي. او که چېرته کې د پاکستان پری اینډ پیر الیکشن ونه شو، کینګ پارټیان رالي، کینګ میکرانو د خپل کینګ جوړولو تراشلو نه قلار نشو، نو بیا د پاکستان مستقبل چې دی دا به د هغې کینګ پارټۍ سره
خواله او د قوم سره بدواله نه بلکې دا به د پاکستان د ریاست سره بدواله دا به د پاکستان د ریاست زیلی کمزوري کولی او دا به بیا پاکستان د داسې خطراتو سره مخامخ کی چې په دنیا کې به په دې نه څوک اعتماد کوي نه به د دې سره تجارت کوي نه به دلته انویسټمنټ کوي بلکې دلته به مذهبي انتها پسندي زیاتیږي دلته به جهالت زیاتیږي دلته به غربت زیاتیږي دلته به مهنګایي زیاتیږي او د هغې ذمه داران به بیا د دې وخت حکمرانان او هغه خلک چې څوک کینګ پارټیانې جوړوي او د کینګ پارټو د تجربو نه نقلاري ډېره مننه مهرباني